الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا سلسلة الفقه الجهادي دا درسون پر اړۍ کې نن زموږ درس دی د اوسني مرتدو طاغوتي حکومتونو د فوز، پولیس یا نور اهل کار وجل په مقدسو ځایونو کې چې هغه مساجد دي یا مونځ دی په مونځ باندې ولاړې یا نور هغه ځایونه چې په هغې کې د هغوی د دین په نوم باندې اجتماع وي. په داسې ځایونو کې د داسې خلکو قتل څنګه دی؟ ځکه بعضې مجاهدین او طالبان دغه مرتدین په مساجدو کې وژني. نو بعضې زموږ ساده ورونه په دې باندې اعتراض کوي چې ګوره دا مساجد د الله عبادت خانې دي او په دې کې قتل جایز نه دی. حالانکه د دې ورونو دې ته خیال نه دی چې دغه مرتدو زموږ مساجد وویشتل، لال مسجد په هغې کې په سلونو طالبان او طالبات شهیدان کړل، پکې وصول تقریبا 800 مساجد د پاکستان مرتد حکومت بمبار کړل، په هغې کې قرآن مجیدونه وصول. دغې مسئلې ته د دې ملګرو خیال نه دی، او که طالبان په کوم مسجد کې دغه مرتد مردار کړي ویې وګوره د جماعت بېعزتي وکړه، نو نن بفضل الله وبتوفیقه د دې مسئلې وضاحت کول غواړو چې د دې ملګرو ذهنونه پرې الله خلاص کړي. مساجد د الله سبحانه وتعالی مقدس ځایونه او شاعر الله دي او احترام یې په موږ باندې لازم دی. چې د مسجد بېعزتي وکړي نو دا عین د الله د دین بېعزتي ده، خو بشرطي کې چې دغه مساجد زموږ د مسلمانانو وي او زموږ مسلمانان پکې منځونه کوي. که یو مرتد مسجد جوړ کړي او دغه مسجد د هغوی په تصرف کې وي او دغه مرتدین پکې مونځ کوي، دا بیا د هغوی مسجد دی، د مسلمانانو مسجد نه دی، دغې ته مسجد ضرار ویله کېږي، د هغې ورانول لازم دي. دې مسله باندې ځان پوهول پکار دي. امام ابن قیم رحمه الله اجماع نقل کړې ده چې د مسجد ضرار ورانول پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې منافقانو داسې مسجدونه جوړ کړل چې په سر کې دغه یو مسجد ضرار واقع و چې الله قرآن کې تذکره کړې ده. نو بیا هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وران کړو، ځکه منافقانو هغه د مسلمانانو د بې اتفاقۍ دپاره جوړ کړو چې مسلمانان پکې په بې اتفاقۍ کې پرېوځي او د مسلمانانو سره پکې د حرب اراده وه. نو داسې مساجد چې د منافقینو د دغه مرتدینو په تصرف کې وي دې ته مسجد ضرار ویل کېږي. یو عام مسجد دی چې عام مسجد کې دغه مرتد راشي مونځ کوي او بغیر د هغې نه نه کېږي چې ته دغه مسجد کې دی لاندې نه کېږي، بل ځای کې نه لاندې کېږي. نو په دغه مسجد کې د ده مردارول لازم دي، ځکه ما لا یتم به الواجب الا به فهو واجب. اصولي قاعده ده چې یو واجب نه تمامیږي مګر په هغه شي سره نو هغه شی به هم واجب وي، هغه وسیله ورته هم واجب ده. نو په دغه مسجد کې چې دی ګیرېږي په کار دا ده چې بل ځای کې دی نه ګیرېږي، دی دغه مسجد کې ګیر شو نو دغه مسجد کې مردار کړه. نو که په دغه مسجد کې څوک دی عمومي نو دغه مسجد بیا دا جایز دی چې ته دغه مرتد پکې مړ کړي. په نن وخت کې د پاکستان حکومت دارنګې نورو حکومتونو د مرتدو ډېر مساجد وران کړل، طالبان یې په لیزر بمونې پکې وویشتل، د هغوی بېعزتي وکړه، قرآنونه یې پکې وصول لکه مخکې چې موږ ویل. دغه مساجدو کلیساوې نه وې، مندرونه نه و. نو اوس الحمدلله د دې دلایل موږ پیش کوو چې که داسې مرتدین لکه د پاکستان یا نور په بیت الله کې هم ګیر شي نو قتل واجب دی. اول دلیل الله سبحانه وتعالی فرمایي وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. یعنی وجنه دوی لره هر ځای چې تاسې وموندل دوی او وباسئ دوی هغه ځای نه چې ویستلي تاسې او شرک ډېره سخته ګناه ده د قتل او جنګ مه کوئ د دوی سره د مسجد حرام په خوا کې تر هغې چې جنګ شروع کړي تاسو سره په هغې کې. نو که جنګ دوی شروع کړو په مسجد حرام کې تاسو سره پس وجنه دوی لره دغه سزا ده د کافرانو. اوس دا آیت دلیل ده په دې باندې چې که مرتدین دي په مسجد حرام کې ګیر کړو نو هم به یې وژني. لہذا د مسجد حرام نه د نورو مساجدو حرمت دوستانو کم دی چې په مسجد حرام کې د دغه مرتدینو قتل واجب دی نو په نورو مساجدو کې په طریقه اولا سره واجب دی. مولیان دا خبرې پټوي او صرف موږ ته دا ښکاره کوي چې ګوره په جومات کې بم خلاص په جومات کې دماکه وکړو. یو طالب یو مجاهد چې په جومات کې پټ وي آیا دغه مرتدین د دغه جومات خیال بیا ساتي؟ دا مولا صاحب دې مسلې ته سوچ نه کوي او دا مسله خلکو ته نه بیانوي چې ولې دغه مرتد فوزیان او پولیس په مساجدو راخیږي د مساجدو بې عزتي کوي او بیا دغه مجاهد پکې نیسي. دا د دغه جومات بې عزتي نه ده، دې طرف ته د دوی خیال نه دی، خو صرف چې مجاهد چېرته مرتد په جومات کې مړ کړي وګورو د جومات بې عزتي وکړه. دا آیت صریح دلیل دی. موږ په خپل کتاب کې دې مسایل پوره وضاحت کړی دی. نو بعضې مرجفینو میلانو دا وویل چې وګوره د دې آیت نه استدلال بعید دی، یعنې د دې نه دا نه ثابتېږي چې مرتد په مسجد کې وژنه. موږ دا وایو واقیمو الصلاة الله ویلی دی، تاسو پابندي د مونځ کوئ. نو د دې آیت نه که څوک دا وایي چې استدلال بعید دی چې د مونځ فرضیت نه ثابتېږي، آیا دا به سوچه جهل نه وي؟ الله فرمایي واقتلوهم حیث ثقفتموهم، دا مرتدین وژنې چېرته چې ومومئ. بیا وایي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، د مسجد حرام په خوا کې مه وژنئ حتی یقاتلوکم فيه، چې دوی تاسو سره جنگ شروع نه کړي. چې جنګ یې شروع کړو نو فإن قاتلوکم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرین. ګوره امر دی که دوی تاسو سره په دې مسجد حرام کې جنګ کولو نو فاقتلوهم تاسو مرداروئ كذلك جزاء الكافرین، دارنګې بدله د کافرانو. اوس د دې نه نور صریح دلیل کوم ځای الله موږ ته دا اجازه راکړې ده چې په مسجد حرام کې داسې مرتدین مرداروئ، نه نور مساجد خو پرېږدئ. دویم دلیل دوستانو الله فرمایي فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. پس وجنې مشرکین کوم دی چې مومئ تاسو هغوی لره او نیسئ دوی لره او راګیروئ دوی لره او کښېنئ دوی ته په هره مورچه کې. دې آیات لاندې امام قرطبي لیکلي دي واقعدوا لهم كل مرصد اقعدوا لهم في موضع الغرة حيث ترصدون یعنی دوی ته کېنئ په هر هغه ځای کې چې دوی ګیرېدی شي په دوکې سره. دا په هر هغه ځای کې دا شامل دی، مسجد ته شامل دی، نورو ځایونو ته. دا هم دلیل دی دوستانو چې مشرک چېرته ګیرېدو بس وژنې به، دارنګې مرتد. دا دویم دلیل شو دوستانو. دریم دلیل د سنتو نه واورئ. عبدالله ابن خطل چې مرتد شو فتح مکی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل امر وکړ، لیکن دی وتښتېد، حرم ته ننوت. ګوره مسجد حرام ته ننوت او د بیت الله هغه استار یې ونیولو، پردې یې ونیوله او په هغې پورې پناه واخیسته. علي رضی الله عنه یا نور صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د قتل پسې ولېږل. هغوی چې راغله ویې کتل چې ابن خطل د بیت الله د استار پورې نښتی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل شو چې انه معلق باستار الکعبه، دی خو د کعبې د استار پورې نښتی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل اقتلوه، مړ یې کړئ. صحیح البخاري 1846 نمبر حدیث، مسلم کې 1450 نمبر حدیث. اوس دا حدیث صریح دلیل دی چې د داسې مرتدینو قتل لکه د پاکستان یا نورو یا د دوی په شان د هغوی قتل په بیت الله کې هم لازم دی. نو نور مساجد چې بیا خاص کر مرتد جوړ کړی وي د دې هیڅ عزت او حرمت په شرع کې دوستان نشته. مخکې مو ذکر کړو چې داسې مساجد چې دغه حکومت تصرف لاندې وي د هغوی په سلطه کې وي دا خو مسجد ضرار دی، د دې ورانول پکار دي. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم هدم مسجد ضرار
ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه، فبناء أسس على معصية ومخالفته بناء غير محترم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا. إغاثة اللهفان کې دا خبر ذکر کړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد زرا وران کړو. په دې کې دلیل دی چې کوم مساجد د فساد والاوي او فساد د مسجد زرا نه زیات وي، دا هم رانول پکار دي. پس جوړول د داسې مساجدو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخالفت او ګناه سره جوړ شوی وي، د دې هیڅ احترام په شرع کې نشته او دا زیات حقداري په ورانولو سره. د هغه مسجد نه چې په غصب سره جوړ شوی، اوس چا په زوره په یو ځمکه کې جومات جوړ کړی دی، د هغې ورانول هم شته. خو لیکن امام ابن قیم لیکلي دي چې کوم مسجد چې د شریعت خلاف استعمالیږي نو د هغې ورانول لازم دي، لکه څرنګه چې د غصب په ځمکه کې د جومات ورانول شته دی، نو د هغې نه دا زیات حقدار چې دا وران شي. امام ابن قیم رحمه الله د غزو طائف په فقه کې لیکي ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحد، فإنها شعائر الكفر والشرك وهي من أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. زاد المعاد کې لیکلي یعنی د غزوه طائف د بعضې فقه نه دا دي چې د شرک ځایونه او د طواغیتو مراکز پرېښودل جایز نه دي وروسته د قدرت نه په هغې د ورانولو یو ورځ هم، ځکه دا د کفر او شرک علامې دي چې د لوی منکراتو نه دي. پس چپ پاتې کېدل په هغې سره د قدرت نه هیڅ جایز نه دي. مطلب دا دی که په داسې مساجدو چې دې مرتدینو جوړ کړي دي، په دې تاڼو په تحصیلونو کې په دې کچرو کې چې دغه مرتدین پکې منځونه کوي، په اسمبلو کې جوړ کړي دي، نو د هغې ورانول یو ورځ هم پرېښودل نه دي په کار چې دا باید وران شي. نو دا د هغه دلایل دوستانو چې د پاکستانی افغاني مرتدینو یا نور جمهوري کفارو قتلول په مساجدو کې که وموندل شي په دغه دلایلو سره جایز دي. دا د الله فرضي فیصله ده چې وقتلهم حيث ثقفتموهم، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی او د صحابه کرامو تعامل دی، لهذا دوی په مساجدو کې همداسې پرېښودل یا دغه مساجدو نه ورانول د مذکورو نصوصو او اقوالو نه خلاف دي. د دې پورې تړلې مسله یو دا د دوستانو چې په دغه مساجدو کې بعضې عوام الناس مړه شي، نو خلک وایي وګوره تاسو عوام وژنئ. نو د دې مسلې دلایل هم واورئ، د دې دپاره چې زمونږ د ذهن نه دا بعضې هغه مسایل چې هغه موږ ته وسوسه کې راځي چې یاره دا به څنګه شي، عوام مړه کېږي پکې، لهذا د دې مسلې وضاحت هم انشاءالله کول غواړي، دا به وکړو. خو اول دا خبره یې ساتل پکار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت کې درېیمه ډله نه وه، که وه هغه منافقانو، دوه ډلې وي چې مسلمانان او کافر. لهذا اوس که یوه ډله مسلمانان وي نو باید د موجوده مجاهدینو او طالبانو صف کې ودرېږي، او بله ډله چې کفار دي دا د مسلمانانو مقابل دی. درېیمه ډله باید ځان ته د دغه دوه ډلو څخه یوه ډله انتخاب کړي، یا به مسلمان وي یا به کافر. خو چې موږ څومره هم نظر وکړو نو په داسې مساجدو کې چې مرتدین لمونځ کوي دغه ټول د حکومت او د طاغوتي ملګري دي، ځکه که ځان ته مجاهد او طالب وایي نو مکه او مدینه او حرم کې دې هم نه پرېږدي. لهذا عوامو ته زموږ خواست دی چې په یوه ډله کې ودرېږي. دویم که په داسې فدایي عملیاتو کې مسلمان مړ هم شي او صحیح مسلمان وي خو د طواغیتو سره د مجاهد د لاسه خطأ مړ شي، د ده حال به بیا خالي نه وي د دوه حالاتو نه، یا خو په هجرت د دغه طواغیتو نه قادر وي چې هجرت یې کړی وي او هجرت یې نه کړی، نو بیا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من جامع المشرک او سکن معه فهو مثله، څوک چې د مشرک سره واوسېد او د هغې سره موافقت وکړو نو دا د هغوی په شان مشرک دی. د دې وضاحت مخکې من کړی دی. او که معذور په هجرت کې نو بیا په خپل نیت باندې پاڅېږي. بس که دغه مسجد کې دغه مرتدینو سره ولګېد خطأ د مجاهدینو او طالبانو د لاسه په دغه بم کې والوت نو دی په خپل نیت به حدیث کې راځي پاڅېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله اذا انزل سطوته باهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم واعمالهم. صحیح ابن حبان کې دا حدیث شته، یعنی الله سبحانه وتعالی چې کله په ګناهونو والاو باندې عذاب نازلوي او په دوی کې نیکان خلک هم وي او د دوی سره مړه شي نو بیا په خپلو نیتونو او اعمالو باندې به دوی پاڅېږي. نو دا دلیل دی دوستانو د دې خبرې چې که د مرتدینو سره په دغه مساجدو کې یا په جنازګاهونو کې عوام الناس خلک مړه شي نو د دوی نیت ته به کتلی کي، مجاهدینو باندې نیت ښه او دغه ځای کې مړ شو انشاءالله مجاهدینو سره وپاڅېږي، او که نه د حکومت سره او په حکومت یې نیت ښه په هغې کې نو بیا خو ښکاره خبره ده انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی.
بل حدیث عبد الله بن عمر کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا انزل الله بقوم عذابا اصحاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم. صحیح بخاری کی راضی 295 نمبر حدیث. یعنی کله چې الله په یو قوم عذاب راولي نو عذاب هر هغه چاته رسي چې څوک هلته موجود وي به په خپل اعمال باندې پاسي. نو دا دلیل له دوستانو دی خبر چې کداغه عذاب کې دغه عوام لشو ځکه دا طالبان او مجاهدین الله سبحانه وتعالى یو عذاب مقرر کړ په دغه مرتدینو باندې. نو کو په دې کې دغه عوام لاړ شي نو په خپل نیتونو پاتېږي. د دې حدیث په بنا باندې دریم دوستانو شریعت محمدي د شپږو ضرورتو محافظ دی. اول دین دی چې زمونږ اساسي شریعت د دین حفاظت کوي. دویم نفس دی، دریم نسل دی، څلورم نسب دی، پنځم عقل دی، شپږم مال دی. د دې ضرورتو ستو زمونږ شریعت محمدي د حفاظت ذمہ کړی ده. د دین د حفاظت لپاره جهاد مقرر کړی چې دین خراب نشي. د نفس د حفاظت لپاره قصاص مقرر کړی د لپاره چې څوک قتل ونکي که قتل یو قصاص کیږي وپی. د نسل د حفاظت لپاره زنا بند کړل چې نسل خلط ملت نشي. نسب د حفاظت لپاره دارنګي هم د زنا او دارنګي د غلطو کارونو بندواله کړی چې دا بندي ځکه چې نسب خراب نشي. د عقل د خرابېدو لپاره چې د عقل خراب نشي نو باید چې څو نشي نشئی شي نه استعمال نشي، شراب وغیرہ ونسکل شي پودر چرس نسوار وغیرہ. د مال د حفاظت لپاره د غلا او د سرقې هغه حد مقرر کړی چې ګورک چا غلا وکړه نو باید لاس یې پرې کړی شي. او دې کې اختلاف نشته چې حفاظت د دین مقدم دی په حفاظت د نفس باندې. لہذا د دې لپاره جهاد لازم شو. سره دینه چې په جهاد کې د نفس ختمېدل هم شته، د مال هم شته. لکه چې الله فرمایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. نو که چېرته د مسلمان نفس د دین لپاره ضایع هم شي د شریعت محمدي قاعده ده چې دا کوم نقص نه دی. نو که دغه نفس لاړ شي په دې مسجد کې یا په دې جنازه کې د دین په خاطر باندې نو دا کوم پروا نه لري. څلورم دوستانو په دې کې شک نشته چې نن کوم عذاب او آفت مسلمانانو مسلط دی هغه مرتد حکومتونه دي چې دا یو لویه فتنه ده چې دا ضرر د دې حکومتونو ډېر زیات دی په نسبت سره د قتل د مسلمانانو په داسې فدایي عملیاتو کې. نو که چېرته مرتدین او مسلمانان یو ځای وي حالان کې والفتنه اشد من القتل، شرک او کفر د قتل د مسلمان نه ډېر لوی ضرر دی. نو د شرک او ارتداد د ختمولو لپاره که یو مسلمان بغیر د قصد نه هم قتل شي د دې آیت په تقاضا کوم جرم نه دی. د دولي فساد د دفع کولو د پاره چې هغه کفر او ردت دی په لږ فساد سره چې قتل د عام مسلمانانو دی د یوې شرعي قاعدې لاندې راځي. لکه ضروريات تبيح المحظورات، بل قاعده الضرر الاشد يزال بضرر الاخف. لوی ضرر به په کم ضرر سره ختمه. دغه مرتد وجل لوی ضرر دی، کم ضرر دار کده مسلمان بی ګناه په قتل شي دا کم ضرر دی. نو دا اخف ضرر به لکه روستو شي او اشد ضرر به مخکې کې ختمول غواړي هغه زایل شي فسپک ضرر باندې. او بل قاعده چې ذات عارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا، یعنی کله چې دوه فسادونو تعارض راشي یو لوی فساد دی یو وړو کې دی نو هغه په دغه سوک فساد باندې ختم کی. خلاصه دا شو دوستانو چې نن د مسلمانانو د زنانو بیزتی کیږي، ویني تویږي، مالونه مرتدین اخلي، ماشومان وجني، فسق فجور فواحش د دین پر استهزاء د دیندار خلکو وجل په هغوی پر ټوکی کیږي، د دین بیخکندې کیږي. د دینه بلوی فتنه بلوي چې موجوده مرتدین کوي دغه کارونه ټول دغه کوي. خو پلنسټه مولا ته تم دا وی چې نه فدای عملیات رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نه دي او یا په دې کې عوام مسلمانان وجل کیږي. امام ابن تیمیه رحمه الله د څلور مذاهبونو اجماع نقل کړی دا چې کله یو کافر قتل بغیر د مسلمانانو د قتل نه کېدلو نه د مسلمانانو قتل په څلور مذاهبونو کې جایز دی بیا. خو قصدن به دغه مسلمانانو د قتل ولو نیت نه کې. دغه اجماع شهید عبد الله اعظم رحمه الله ذکر کړی دا په موسوعه ذخائر العظام کې جلد 4 صفحات 120. دا دوستانو د دې دلایل چې په دغه عملیاتو کې چې په مسجد کې وشي د مجاهدینو د خانه او دارنګي د طالبانو د خانه په دې کې عوام رشي نو د دې شبهه ازاله الحمدلله موږ په دلایل سره وکړه. الله سبحانه وتعالى دې موږ له په عمل کول توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.